پښتين پښتانه نور د پاکستان د ظلم پر وړاندې چوپ نشي پاتې کېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظر پښتين 13 ورځ د پیښور د جمرود په باب خیبر کې 13 کوکیخیلو کډوالو احتجاجي پرلته په وینا کې خبرداری ورکړ چې نور به د پاکستان د ظلمونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. منظر پښتين له پاکستاني حکومت څخه وغوښتل چې د بې ځایه شویو مخه پرانیزي ترڅو خلک بیرته خپلو کلیو او بانډو ته ستانه شي. د خیبر سیاسي اتحاد تر سیوري لاندې 13 ورځ احتجاجي پرلته په وینا کې پښتين وویل دا مهال د اپریدو او وزیرو قومونو په ګډون د چمن ولسونه به احتجاج مجبوره شوي او په باجوړ، کورمه او مومندو کې هدفي وژنې روانې دي خو حکومت ورته غوږ نږدي. نوموړي پر کوکیخیلو قوم غږ وکړ چې که حکومت د ستنېدو اجازه نه ورکوي نو دوی دې همداسې 13 ته ورستانه شي او له ټولو هغو لارو چارو به کار واخلي چې خلک بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. منظر پښتين وویل دا ټول کوکیخیل قوم دې پریکړه وکړي چې که جلسه غواړي ټول پښتون قوم درته خیبر ته راغواړم او که تاسو 13 ته ځئ نو په لومړي ګاډي کې درته زه کینم او ورځو ځکه کوکیخیلو سیمه آزاده ده. پښتين یو وار بیا زیاته کړه چې دوی تل په امن او د عدم تشدد له لارې احتجاجونه او جلسې کوي او له سوله ییزو لارو خپل حقوق غواړي. نوموړي د پاکستان حکومت هغه خبره رد کړه چې ګڼي د پښتون ژغورنې غورځنګ ژبه سخته ده. په باب خیبر کې د قبایلو خلکو ځکه احتجاج کړی دی چې په قبایلو کې پاکستاني پوځ د خپلو استخباراتو اهدافو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او ځایي خلک یې بې ځایه کړي دي چې د کلونو په تیریدو سره لا هم هغوی ته بیرته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي.